څه موده وړاندې په مرکز قلات کې د سلګونو کسانو څخه د امارت پیژندنې د کتاب ازموینه اخیستل سوې وه چې نن یې د یو لړ شانداره مراسمو پر مهال پایلي اعلان سوې. د زابل د اطلاعات او کلتور او پوهنې ریاستونو له لوري په دغه جوړ سوي ګډ پروګرام کې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس وویل غواړي د دې لارې ځوانان روزنه ترلاسه کړي، د خپل نظام او اتلانو په اړه بشپړ معلومات ولري. نوموړی زیاتوي اړتیا ده چې د ځوانانو عامه پوهاوی زیات سي او د بل د عقیدې او فکر تر تاثیر لاندې نه سي. دا کتاب د دې لپاره سیالي ته وړاندې شوی چې لا هم په ښه او دقیق ډول د هغوی سرښندنې مطالعه کړو او په ذهن کې راسره وساتو. دغه خلک چې په دې لاره کې قرباني ورکړي که شهیدان دي هم د ټول امت محسنین دي او که مجاهدین دي غازیان دي او ژوندي دي الله د دې ته نور ژوند هم ورکړي، دا هم د ټول امت محسنین دي. پر همدې مهال د دې ولایت پوهنې ریاست مرستیال وایي چې له دې لارې د ښوونځیو او مدرسو ځوانان ازادې مطالعې ته هڅول کیږي او په ټولنه کې مطالعه دودیږي. نوموړی وایي پکار ده چې ځوانان نور هم وهڅول سي. په دغه یوه سیالۍ باندې بسنه مه کوئ، ما په دغه مطالعه بسنه کوئ، ما دغه ته ډېره مطالعه وایاست. دا صحیح ده، موږ یو ترتیب برابر کړی ولو. په دې خاطر هدف دلته دا شی اوسي د دغه ځوان نسل فکري روزنه، هدف دا شی اوسي مطالعې ته وده ورکول، هدف دا شی اوسي دلته څومره معلومات له کتاب څخه راخیستل کیږي هغه مهم دي. دا نه د هدف چې دلته موږ چاته سیالۍ دغه ډالۍ ورکو یا ورته جایزې ورکو. د ازموینې ګډونوال په دې ډول بریالیو پروګرامونو خوښ دي او زیاتوي چې د دې ولایت ځوانان هڅول سوي او په ازادانه ډول دا ډول سیالیو کې ګډون کوي. ډېر خوشحاله یم چې په دې ازموینه کې ما ګډون کړی و، په هغه کې ما لومړی مقام ترلاسه کړی. دا ازموینه چې ولده موږ د خپل نظام په ارزښتونو باندې پوه کړلو او هغه اتلان چې د دې په دا شل کاله کې جهاد کړی و تېر سوي د هغو په هغه موږ ته راوپېژندل او له نورو ځوانانو څخه مهم هیله دا ده چې په دا رقم سیالیو کې ګډون وکړي تر څو د خپل هیواد په ارزښتونو د نظام په ارزښتونو باندې پوه سي. موږ له اسلامي امارات څخه ډېر هیلهمند یو چې موږ ته دا رقم سیالۍ جوړه کړي. موږ د دې څخه دا ارزو او هیله لرو چې موږ ته دا سیالۍ جوړه کړي. په دې سیالیو کې د انسان د خپل لیاقت راپورته کېږي. موږ ته باید دا سیالۍ جوړه شي، موږ دې ته منندو یو چې موږ ته دا سیالۍ جوړي. په دغه سیالیو کې اسلامي امارات دا وایي دا یو نوې خبره نه ده، نو اسمان ته راغلی، دا تاریخ پر تاریخ راغلی. موږ د جهادي اتلان پېژندلي دي، زموږ د هېواد هغه کوم لوړ شخصیتونه موږ پېژندلي. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم په مرکز قلات او ولسوالۍ کې د امارت پیژندنې او سیرت النبي صلی الله علیه وسلم سیالۍ ترسره سوي دي او بریالي ځوانانو ته پکښې ډالۍ ورکول سوې وې.